الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 5 وفي رواية 6 أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن پاک دا اللہ تعالی کتاب دے او چسنگا دا لوح محفوظ نا دا جبرائیل علیہ السلام پا ذریعہ باندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تملو شوی دے ہم پا اق حیثیت کے ہم پا اق شان کے اس محفوظ دے او دا قیامت دروازے پورے با محفوظ بھی. پخوانی کتابو نسوم رچی دین داغے اس اصلی و نسخہ پٹول دنیا کے نہ پیدا کی. تورات و انجیل و زبور و صحیفے یو ہم پا اصلی حیثیت اور اصلی شکل کی نشتہ. دے واشنگٹن کی یو مجلس جوڑی گی اور پاغے کے دا ہر مذہب خلق راضی او د خپل مذهب خبره کوي او د بل مذهب خلق که پاغه باندې اعتراض کوي نو حق و تشتا چې اعتراض وکي او کم د مذهب عالم چې بیان کړي نو هغه به جواب ورکوي یو بل مطمئن کوي. د هر مذهب خلق پکې هندو پکې دی سکھ پکې دی عیسائی پکیرے یہودی پکیرے دہریان پکیری مسلمانانو پکیو کورسے خالی پرتو سوک پکینو سوک بنو ارتل المسلمانان. پاکستان یو عالم واشنگٹن تلاړ نو خلکو ته دغه ځای کې دا مجلس کیږي او د مسلمانانو پکې سوکشتنه نو کتم چې تورلې تام سو وریدل سدي اوویل مسلمانانو دا عالم وی زم لاړم نو دا هر مذهب خلکو به خبرې کولې پاغي باندې به سوالونه کېدل جوابونه بم کېدل. ما تم مقرا کړی شو امام خبره اترې وکړلې وی بیا ما ورته وویل چې تاسو بل اجلاس داسې کوئ نو پاغ اجلاس کې داسې خبره ضروری وګڼئ چې دا آسمانی کتابونه څومره راغلي دي نو د هر مذهب عالم د خپل آسمانی کتاب څخه حسابات تلاوت کی او په خپل جبه کې به بیا د هغې تشریح وکړي. وی ټوله وی چې ډېره ښه خبره ده
نو میاش پس اجلاس کېده، وی ټول خلک رالل، په خپل خپل کرسی کېناستوي، د مسلمانانو په کرسی زه کېناستم. وی ناګانه یو یهودي پاڅېده او هغه آواز وکړه چې د مسلمانانو د عالم تیره میاشت کې خبره کړې وه چې د آسماني کتابونو په حواله باندې د هغې عبارت او د هغې تشریح دې وکړي شي. نو دې مسلمان دا خبره کړې ومبې دې وکړي، شورو دې وکړي. وی بس ټولو ما ته مخ راواړو چې تا ویلي نو ته پاسه تر آسماني کتاب تلاوت هم وکړه او د هغې تشریح هم بیان کا. ما چې زه به د قرآن نه کوم ځای ویم، قرآن خو لوی دریاب دی او په دې کې به د چا حصه وشي او د چا به ونه شي. وی ناګانه خدای پاک دې زړه کې راواچول چې د ټول قرآن خلاصه سورة فاتحه ده، الحمدلله رب العالمین. نو زه پاسېدم او ما سورة فاتحه وویله او په سورة فاتحه کې د ټول قرآن نه چوڼ دی. وی تشریح چې مې وکړم تقریبا ټول قرآن مې پکې راګیر که وته. وی ما پسې بیا د یهودي کورسی وه، وی یهودي پاسېد او هغه د تورات تلاوت شروع که. وی څه ځای پورې چې تلاوت وکړو نو زه ورپاسې ما ورته وی چې تورات په کومه ژبه کې نازل شو؟ وی چې عبراني ژبه کې. نو ما ورته چې ته خو انګریزي وی، ته خو تلاوت په انګلیش کې کې او ستا تورات نازل شوی په عبرانی زبان کې، عبرانی کې ووایا. وی داسې یخ پخ پاتې شو او غیر چاپیره چې د نورو مذهبونو خلک پاتې وو هغوی هم داسې ساړه پاتې شو او وی ټولو په یو زبان باندې وی چې صاحب آسماني کتابونه څونه چې راغلي دي یو هم په خپل اصلي حیثیت کې شته نه، موږ سره خو ټولو ترجمې راوړي دي، دا خو ترجمې دي او صرف د مسلمانانو یو کتاب دی چې څنګه جبرائیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام ته راوړی او مقه اصلي حیثیت کې پاتې. وی زمام هم دقه غرض د دې خبر نه چې دا تمام دینونو خلک وایي چې او قرآن په اصلي حالت کې دی او دا نور آسماني کتابونه یو هم په اصلي حیثیت کې نشته دی. یو کتاب په عبرانی کې نازل شوی، یو ټکی عبرانی چا نه دی ویلی، ټول انګلیش کې لګیا دي. بل په سوریانی زبان کې نازل شوی دی، سوریانی ژبه کې یو هم چا انجیل راته ونه وی. ټولې دنیا ومنله چې قرآن په خپل اصلي حیثیت کې دی او نور آسماني کتابونه صرف ترجمې پاتې دي او ترجمې هم د خپل خواهش مطابق دي، اصلي کتاب یو هم نه دی پاتې. نو دې کتاب کې الله پاک هدایت را لېږلی دی، هدى للمتقین. هدى للمتقین دا د متقیانو د پاره هدایت دی، یوازې متقینا دې کې د کافر د پاره هدایت دی خو کوي منو، دې کې د یو ګناهګار د پاره هدایت دی خو کوي منو. دې قرآن کې خپل اثر دی. یو ډېر لوی سړی چې د دنیا د مال نه څخه او ټول عمر د انګریزانو په وطن کې تیر کړی دی او بیا چې پاکستان ته راغلی دی نو مال ورسره ډېر دی، په خپله حجره کې ناست دی او د کلي خلک چې څومره د چا اجتې راځي او خپل اجت ورته ښیي او مال شته، زړه م والا خدای خبر کړی دی، پیسې لګوي دا ټولو غریبانانو کارونه کوي. کله چا دارو درمل پکار یې هغه له دارو درمل ورکوي، څوک نوکري غواړي هغه له نوکري کوي، د چا واده نشته هغه له واده کوي، د چا لارې کوڅې جوړول دي هغه له لارې کوڅې جوړوي. نو زړه والا الله ډېر ورکړی دی، مال والا الله ډېر ورکړی دی، نو یو شان د ټول قوم خدمت کوي، 15 کاله مسلسل امنه پاتې شوی دی د قومي اسمبلی ممبر او قومي موږ له داسې سړی په کار دی چې څنګه ورزونو کار را لکوي یو ته من کار نه کوي خو په مانځه چا لیدلی نه دی. 15 کاله امنه پاتې شو
د ټول قوم سره دومره خوشاله کړی دی چې بلا مقابله 35 سال MNA خو جماعت نه دی لیدلی. مسلمان دی خو جماعت نه. یو عالم وایي چې زه دغه علاقې ته ورغلم، په دغه علاقه کې د یو مدرسې دستاربندي وه، نو دا هغه ځای یو حاجي صاحب و، نو ما ته رانږدې شو چې زما د تره زوی دی، ډېر ښه سړی دی، ډېر زیات ښه سړی دی، خو دا چې جومات ته نه راځي، مونځ نه کوي، مونځ نه پېژني، او د دې ټول قوم خدمت کوي، دا ټول پې عاشقان دي، دومره ښکلی سړی دی، خو مونځ نه کوي. نو که ته ورسره لږ ملاقات وکړې، ما ورته چې ما سره خو اوس وخت نشته دی او زه روان یم د پاتې کېدو نیم، البته زما سلام ورته ووایه، ته ورته زما سلام ورسوه. پیر صاحب سلام ویلی، مولوي صاحب سلام ویلی، یوه زه ترې نه لاړم. وی کال چې تیر شو او په هغه ځای کې بیا دستاربندي وغیره کېدل، نو هغه مدرسې والا زه بیا وغوښتلم، وی چې زه ورغلم نو هغه کم اشنا چې ما سره خبره کړه نو هغه راته چې زما هغه د تره زوی، ما ورته ستا سلام ورسو. وی لږ یې سوچ وکړ، بیا ما ته چې د مولانا سره زما ملاقات به ونه کړي، چې دا ما ته په ناشنایۍ کې سلام ویلی دی، نو ما سره بیا ملاقات ونه کړي. ما ورته چې ولې نو به کومه ملاقات به تا سره وشي، نو که ستا خوښه وي او ته ملاقات وکړې. نو ما ورته چې د عربۍ یو مقوله ده چې یو امیر د یو فقیر ځای ته لاړ شي، نو دا امیر ډېر بهترین دی. چې یو امیر د یو فقیر ځای ته لاړ شي، نو دا د ده لپاره د فخر مقام دی چې دی خو امیر خو د فقیر ځای له لاړه، او ډېر ناکار هغه فقیر دی چې هغه د یو امیر دروازې له لاړ شي، خپل سوال ورته مخکې کوي. نو د تره زوی ته دې ووایه چې ما نه ناکاره فقیر مه جوړه، او د ځان نه یو بهترین امیر جوړ که ته لږ دې خوا راشه. بیا سړی چې لاړ، بیا فورا هغه یو پجیرو ګاډي و په هغې کې کېناسته او مدرسې ته راغی. د مدیانو طالبانو په مدرسه کې سی خو یو پوزکې پکې وړي، پوړونه یې پکې، یا پکې واښه یا پکې زیات نه زیات پوړي. وی سړی راغی و په پوزکې باندې کېناسته، خلک حیران پاتې شو چې دی خو ډېر اوچتو اوچتو ځایونو کې ناسته کوي او نن دی موږ سره په دې پوزکې کېناسته. بیا وی چې زه لږ خلوت کې خبرې کول غواړم، نه ما ځان لکه او د توبې فضایل مې ورته بیان کړل. نو هغه داسې څه ناامیده غوندې شو، ما ته یې وی چې توبه خو به هغه کس وباسي چې څه یې نیکي وي او څه یې بدي وي. نو ما سره خو د نیکۍ درک نه لګېږي، ټولې مې بدیانې دي. چته مې مونځ نه دی کړی، د اختر مونځ، د جمعې مونځ، 5 وقته مونځ، د جنازې مونځ، ما چته یو مونځ نه دی کړی. نو زما خو ټوله بدي بدي ده، زما اډو نیکي شته نه، نو زه به څنګه توبه وباسم؟ ما ورته چې نه، یوازې بدي خو ستا نه ده، ستا خو نیکیان هم شته. چې زما نیکي کم ده؟ ما ورته چې دا غریبانان خلک تا له راشي او تا ته خپل حاجت پیش کړي، نو ته د هغوی حاجتونه پوره کوې. او ما ته چې دا هم نیکي ده. یو بیمار دله راغی، د دارو دره کې لګي نه، تا ته یې ناجوړه یم او تا وله ډاکټر راوسته، ډاکټر له دې بوته پیسې دې ورکړه، دارو دې ورکړل، دا کې وی او ما چې دا هم نیکي ده. د چا کور نشته، تا وله کور اغوښتی وی او ما دا هم نیکي ده. چې ته چا لار روانه، تا وله لار جوړه کړه، دا دې کړي دي وی او ما دغه هم نیکي ده. بے جوړې خلک دي، تا وله ودونه ثواب دی. مونځ دې نه دی کړی، دا بدي ده، او د دې بدۍ خو علاج کېدی شي. ډېرې بیماریانې چې خلک وایي دا بنده مري او هسپتال ته یې بوځي، علاج یې وشي، هغه هټه کټه ښه تکړه شي. وی چې ښه نو ما به خدای معاف کړي. مې چې بلکل به دې معاف کړي، ته د خدای قرآن راواله او په دې باندې عمل شروع کا،
او توبه وباسه استغفار وایا. وی سړی خوشحاله شو چې ځکه خیر خدای به مې معاف کړي. دا د انګلیش میډیم اثر و چې د سبق ویلو انګلیش میډیم کې د مسلمانانو ځای کې سبق نو ویلې، نو د مولانا په خبرو باندې په ده باندې اثر شو. کور ته چې لاړو نو چې د شرابو څونه بوتلې نو ښځې ته یې هغه بوتلې واړوه، بس نن نه پس به شراب نه څکمه. د هغې نه پس یې منځ شروع که او قرآن شریف تلاوت یې شروع که. ورځې شپې تېرېدې، خبرونه اورېدل او د حج د داخلې خبرې پکې رالې. وی ښځې ته وی چې اوسه پورې خو د یورپ او د امریکې او د کافرو د ملکونو ډېرې دورې مې کړې دي، خو دا د حج خبر راله نو خوښه نه چې حج لم لاړ شو. وی چې ډېره ښه ده. ښځې ورته وی چې حج له خو لاړ شه. وی بس ټلیفون یې راوچت که د مذهبي امورو وزیر ته وی، هغه ورته وی چې ته خو د 35 سال MNA او ستا پکې د درخواستونو څه خبره ده چې کله راځې فوراً تا لپاره سیټ خالي پروت دی، راځه پې. عمرې له او حج له لاړه، الله پې رحم وکړه، منځګزار شو، قرآن خان شو، حج یې وکړه، عمره یې وکړله او د هغې نه پس بیا خپلې علاقې ته راغی. ښکلې ګیرې یې پرېښې ده. د علاقې عالمان چې خبر شو چې فلانې صاحب راغلی دی، وی چې اوسه پورې خو دی یو دنیادار سړی، اوس ته دیندار جوړ شوی، په کار دی چې موږ وله لاړ شو. نو د علاقې 25 عالمان را جمع شو او کوڅې له ورغلل. خادم ته یې وویل چې د علاقې علما راغلي دي. خادم ورغی چې علما راغلي ستا د حج مبارک باد له. سړی خوشحاله شو، راغی او ټولو عالمانو سره ورته رغاړه وته دعاګانې وکړلې. دا ړومبې ځل دی چې دی د عالمانو سره ورته رغاړه وتې دی. او بیا عالمانو ته تاسو کېنئ او د مدینې منورې قجرې مې راوړي، دا درله راوړم، د زمزم اوبه درله راوړم. خپل لاس کې تسبیح نیولې، دا ښکلې ښکلې تسبیح داسې م را سره شته، دا خصوصي دي، دا به تاسو له راوړم. وی کور ته ورغی او خپلې بیبي ته وی چې د علاقې علما راغلي دي، د زمزم اوبه د مدینې منورې قجرې او تسبیح راکړه چې وله یوسم. هغې وله دغه څیزونه راټول کړل، دی پرېوت او دقه وخت کې روح پرواز وکړ، وفات شو. ګوره مخکې زندګي څنګه وه، ټوله په عیش او په عشرت کې تېره شوې ده، په مزو چرچو کې تیره شوې ده، د خدای کور یې پېژندلې نو، او چې کله قرآن طرف ته مخ راواړو، په قرآن عمل شروع که نو حج ته الله بوته. او چې کوم بنده په صدق باندې حج وکړي، وایي د ګناه نه داسې پاک لکه په کومه ورځ چې دی د موره پیدا شو، د ګناه نه پاک، دقسې د دنیا نه آخرت ته چې روان شو پاک او صاف لاړ. نو دا قرآن د هدایت کتاب دی. که یو ډېر لوی ګناهګار بنده وي او دې قرآن ته مخه کړله، د دې قرآن د برکته الله پاکې پورته کوي. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. که یو کافر ده، ټول عمر کافر، او دې قرآن ته مخه کړه، په دې ایمان راوړه، دا ټول عمر ګناهونه ورته الله پاک معاف کوي. نو دا هدایت کتاب دی، خو یوازې للمتقین نه، هدن للمتقین، هدن للناس، د ټولو خلکو لپاره هدایت دی. او متقین ځکه یادېږي چې هغوی پې عمل کوي. او د دې قرآن شریف تشریح د پیغمبر علیه السلام په ښکلې احادیثو مبارکو کې ده، په ښکلې عمل کې قول او فعل د پیغمبر علیه السلام دا د قرآن تشریح ده. ښکلې اخلاق د پیغمبر علیه السلام نه زده که دا د قرآن اخلاق دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي وی حق المسلم علی المسلم 5، یو حدیث مبارک کې راځي، وی د مسلمان حق په مسلمان باندې 5 حقونه دي، او په بل روایت کې چې د مسلمان په مسلمان باندې 6 حقونه دي. یو مسلمان انټوشي کړی دی، بل مسلمان اورېدلی دی، دی الحمدلله وی هغه پې یرحمک الله وی، تشمیت العاطس، دا د مسلمان حق دی په مسلمان. یو مسلمان بل ته مخامخ شو، سلام به ورته کوي،
دا سلام کول دا د مسلمان حق دی، جواب بیا واجب دی. یو مسلمان بیمار دی نو بل مسلمان به بیمار پرسیل او تپوس پختنی لزی، دا د مسلمان حق دی. او بیا چې وفات شو نو اتباع الجنائز، جنازه پسې به زی، د مسلمان په جنازه پسې به زی او ډېر لوی اجر او ثواب به په الله پاک تعالی درکوي. او که یو مسلمان دفن شي نو د دفن نه پس بیا حق شته چې دی به د قبرستان ته ځي او د خپل مسلمان ورور تپوس پوښتنه څنګه په جون کوي، پس د مرګ به هم تپوس پوښتنه کوي. په جون کې به مسلمان د مسلمان ملاقات لزي، که نږدې وي او که لرې، دا عبادت دی، ثواب د پکې شته. نو پس د مرګ د مسلمان ورور تپوس له به ځې نو پیژنګلو د بیا هم شته. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې یو بنده د مسلمان قبر لاړ شي او دی ورته سلام وکړي، وی دې مړي ته الله روح را واپس کړي او دې بنده ته وګوري چې دا کوم قبر له راغلی دی. نو که په زندګۍ کې پیژنده نو اوس هم وپیژنده چې ما له فلانې راغلی دی قبر ته ولاړ دی، او که په زندګۍ کې ناشنا او نه پیژنده نو د قبر سره بیا نه پیژني. او څوک ناشنا بنده دی راغی، جماعتونه ته خو هر قسمه خلک راځي، څه د محلې خلک او څه د بهر نه. نو د محلې خلک ټول پیژني، او چې د بهر نه ناشنا راغلي نو څوک خو یې پیژني نه، خو سړي مشي ورسره وکړي، وی نه پیژني. که تپوس پوښتنه وشوله چې څوک یو د کوم ځای چا سره دی کار دی، بیا تفصیلات کیږي، تعارف کیږي. خو که تپوس پوښتنه نه نو مسلمان سره خپل سلام وغیره کوي. نو که ناشنا مسلمان له چا قبر لاړه نو سلام یې وکړ نو هم دا مړی ورته وعلیکم السلام وی، او که اشنا و نو هم وی پیژني. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای پیژنګلوم کوي، الله یې ورته ښیي. دا زما ستا کار نه چې موږ یې ورته ښیو، موږ ولا تعارف کو چې دا فلانې دی. نو الله پاک هغه تعارف ولا وکي، دوی پیژنګلو کې سلام کوي. نو پس د مرګ هم د دې مړي حق دی په دې جمدو کله کله به دعا له ورځي. مړی قبر کې کېښودی شي، خاوره پې واوړېدله، حساب کتاب نه شروع کېږي. کمې پوړه چې دا خلک د قبر سره ولاړي، د مړي سره حساب کتاب نشته. چې خلک رخصت شي نو بیا حساب کتاب کېږي. یو صحابي وفات کېده نو زوی ته وویله، وی چې په ما خاورې ووړي زر به نه ځې، ما ته به ایسارې، دونه به ایسارې چې اوښ حلال شي او هغه قطره قطره شي. دونه ساعت ما سره کېنه، ځکه دا زما نوی کور دی او زه ناشنا یم. ستاسو په دې ناسته زه به د کور سره اشنا شم، نو د هغې نه پس بیا ما نه لاړ شئ، ناشنا کور دی، نو ما سره کېنه. د دې مړي سره خلک خو به لاړ شي، را قریبې رشته دار که پاتې وي دوی ورته لږ تلاوت وکړي، نو دقه وخت کې دی د خپل نوي کور سره اشنا شي. په احادیثو مبارکو کې راغلی دي چې د قبر سر ته بس سورت بقرې اول آیاتونه ووایي، الف لام میم مفلحون پورې ووایه، او د قبر خپو طرف ته سورت بقرې اخیری رکو ووایه، لله ما فی السماوات تر اخره پورې ووایه. کم از کم دا تلاوت دی قبر ته وکړه، اجر او ثواب اشته. دنه پس که بنده ناستی او نور تلاوت کوي نو کولی شي. نو چې کومه پورې دا بندیان د قبر سره موجود وي، دې مړي سره حساب کتاب نه شروع کیږي.
او چې کله دا ټول خلک لاړ شي بس دی یوازې پاتې شو. دې نه پس بیا منکر نکیر راشي. منکر او نکیر دا دې دواړو معنی ډېر ناشنا. منکر او نکیر داسې شکلونه دي چې هغه ډېر زیات ناشنا دي او هیبتناک شکل یې دی. په هغې لیدو د سړي زړه خوږي، یېرېږي، دومره خطرناک. نو بعضې روایاتو کې راځي چې کافر له خو به منکر نکیر راشي، خو دا ښکلی مؤمن بنده دی ده له دوه فرشتې راځي، نو د هغې بشیر او مبشر نوم دی. بشیر مبشر د هغوی ښکلي شکلونه وي، داسې خوشخبري او خوشحالي په هغې کې ښکاري. هغه بیا له دې مؤمن سره خبرې کوي. مؤمن سره خبره کوي، من ربک، ستا رب څوک دی؟ دی وتی ربی الله، رب زما خو الله دی. وی ما دینک، ستا کوم یو دین دی؟ وی دینی الاسلام، زما دین خو دین اسلام دی. وی ما تقول فی هذا الرجل، د پیغمبر علیہ السلام تصویر مبارک مخامخ شي. وی د دې سړي په باره کې څه وی؟ وی محمد رسول الله، دا محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول دی، دا الله بنده دی. هغې ویته زموږ ستا نه همدقه توقع وه، همدقه زموږ امید و چې ته به داسې خبرې کې. دا فرشتې عالم الغیب دي چې پته ورته ولګي چې ته به داسې وې. فرشتې عالم الغیب خو نه دي. دا څه نه وته چې ما وې چې ته به داسې وې. نو حالات د پټو زړونو د گفتاره معلومیږي. بس چې تندي ته وکتې شي په دې کې علامې معلومي. تاسو چې یو پوډري وینئ نو ولې هغه تا ته ویلي چې زه پوډري یم څه، خو چې ته دې شکل ته ګور دا تور مخې نیولې ته دا پوډري دی، هغه خو تا ته نه دی ویلی. چې دا ښکلې پټکې وي، ښکلې ږیرې وي، لاس کې تسبیح وي، امسا ورسره نو کم از کم وي دا چې ته تبلیغ کې وخت لګولی دی، یا طالب دی یا عالم دی. نو هغه خو تا ته نه دی ویلي چې زه تبلیغي یم او یا زه طالب یم او یا ملا یم، خو د هغه شکل داسې پټکې دی، ږیره ده، تسبیح دی، امسا ده، یا تبلیغ کې وخت لګولی، یا عالم دی یا طالب دی. نو داسې اندازو نه معلومیږي. نو فرشتې چې ورته وګوري نو ورته زموږ همدقه امید او توقع چې ته به داسې وې. الله دې ټول مؤمنان داسې کړي چې دا فرشتې ورته زموږ همدقه توقع وه. کافر انسان هغه ته من ربک، رب دې څوک دی؟ ها ها لا ادري، زه خو نه پوهېږم. پوهېږم نه. ما دینک، ستا کوم دی؟ ها ها لا ادري، نه پوهېږم. ما تقول فی هذا الرجل، ای خلکو چې څه وینه ما به هغه وی، خو نور نه پوهېږم. فرشتې ورته زمونږ هم ستا نه دغه تمه چې سپېره هم دقسې به ته راته وی. مؤمن ته د جنت کړکۍ کولو شي، کافر ته د دوزخ کړکۍ کولو شي. وی دې مؤمن ته اول دوزخ وښیي چې وګوره دغه مخامخ دوزخ دی، دا سرې لمبې دی، وګوره ورته مؤمن ته وایي. او مؤمن چې هغه هیبتناک منظر وویني، دوزخ وویني، نو هسې هیبت پرې راشي. ورته یې ښځه اوس مخ راواړه، دې بله اړخ ته وګوره، دا مخامخ د جنت ښکلی منظر دی، ښکلی باغونه، ښکلی هواګانې، ښکلی میوجات. او دې لیدل؟ او مې لیدل. وایي ستا په دوزخ کې دقه مقام یا مؤمنه، ته ورته وګوره که نه، دا سرې لمبې چې دقه ستا ځای و. خو په دنیا کې د الله حکمونه منلي دي او د پیغمبر علیه السلام په ښکلې نوراني طریقو د عمل کړی دی. د دغه سپېره ځای نه خدای بچ کړی، هغه ستا نه دی. دې بل اړخ ته وګوره، د جنت مقام دقه ستا دی. وی دې د جنت په دې مقام ډېر زیات خوشحاله شي. په اول یې ورته دوزخ وښو چې ستا دغه ځای و. وی د هر چا یو کور دوزخ کې دی، یو په جنت کې دی. نو دې مؤمن ته دقه دوزخ کې ستا کور و، خو هغې نه خدای بچ کړی او د هغې په ځای د جنت دا کور دی واله، دا ستا کور دی. نو روحاني طور که چکر لګی نو لګوه، خو جسماني طور به د قیامت نه پس دقې کور ته ځي، جنت ته به ځي. او دا کافر چې دی نو اول ورته د جنت کور وښیي، وګوره مخامخ که نه دغه څونه ښکلی کور دی، دغه ستا ځای و،
خو بدعمله بدبخته قرآن دې نه منلی، د دین ښکلي خلک دې نه منل. قیامت نه پسم جم دی، روح نه مړ کیږي، خو د بدن سره یو کنیکشن و، هغه کنیکشن په دنیا کې و، او د دنیا د جن چې ختم شو نو کنیکشن ختم شو، او قیامت کې به بیا یو ځای شي. نو دا قبر د خپل عمل په اعتبار باندې یا د جنت د باغچو نه باغچه ده، او یا د دوزخ د کندو نه یو کنده ده. نو د بنده په بنده حق دی، په جن د کلی ولس کو نو پس د مرګه بم کلی ولس کې قبرونو لبځي، او په جن باندې خلک ډالې وړي وړي چې چاله څوک ځینو ځان سره سره ډالې وړي، او په هغه ډالې د کور مالک ډېر زیات خوشحاله شي، لږ وي که ډېرې خو خوشحاله شي، او چې میلمه رسختېږي نه کور به هم ولس ورکي. دواړو دواړو طرفو ته تحفې وي. نو په جن چې تحفې وړې په هغې دې پیسې لګي، او پس د مرګه چې تحفه وړې نو پیسه دې پې لګي نه. سنت طریقه قبرستان ته د تلو څه ده؟ سنت طریقه دا ده چې په دې کور کې به 2 رکعاته نفل وکړي، خپل کور کې اودس چې آرام وکړه، یو 2 رکعاته نفل وکړه، او د دې 2 رکعاتو یا 4 رکعاته نفل د دې ثواب چې چاله زی هغه ته وبخه، بلکې ټولو مسلمانانو ته ثواب وبخه، دعا وکړه، او بیا نیغ قبرستان ته روان شه. نو چې کله قبر ته ورسېږي نو د قبر ته مخ کا او قبلې ته شا کا، و السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالاثر. دا الفاظ د سلام دي، دا به مړي ته وکړي. ایو ځل ورته ووایه بسم الله وعلى ملة رسول الله. وی دا الفاظ چې دی وی نو 40 کاله غیر چا پیر ټول قبرستان نه عذاب پورته شو. اسیم چې په مخبره زی نو دا وی بسم الله وعلى ملة رسول الله 40 سال لپاره ټول قبرستان نه عذاب پورته شو. سونه ډالې دی وړلا ته چې چاله زی خو سفروټ دی وړلا، یو کریټ دی وړو، کریټ نه یو ټرک دی ولا یوړو، سونه ورځې به وشي چې ډېرې خوري او میاشت دی خوري، میاشت نه پاتې کېږي، څښا کېږي، یو میاشت دی وشي. ځه ستا ډالۍ په میاشت کې ختمه شوله، ازمم شوه، خو چې تا دې مړله دا یو ډالۍ ورکړله بسم الله وعلى ملة رسول الله 40 کاله نه ختمېږي. 40 کاله غیر چا پیر تمام قبرستان په امن کې شو، په خوشحالی کې شو. څومره ډالۍ ده لویه، هره ورځ ورته وایه دا ډالۍ وړوله، او په خپل کور کې، په خپل کلي کې، په خپل جماعت کې چې 15 وخته مونځ کې قل هو 3 ځله وایه، 10 سکنډه پې لګي، د ګړی ته دې ګوره 10 سکنډه کې 3 ځله قل هو ویلی شي، د پوره قرآن ثواب دی کېږي پې، یو قرآن ختم دی وکړو. دا د خپل مور پلار ته ټولو مسلمانانو ته بخه، دا داسې نه چې خدای پاک یې پې زرې زرې کوي، هر یو بنده له به پوره قرآن د ختم ثواب ورکوي، ټول امت ته به وررسوي، د هغې مجموعه به تعالی درکړي. دې نه پس بیا د قرآن شریف څه آیاتونه چې د یادي هغه ووایه، او د مړي ته هم دعا وکړه، د ټول قبرستان ته دعا وکړه، ځان ته هم دعا وکړه. دقه سنت طریقه ده. د قبر نه تاویږمه، طواف تې نه مه کوه، او د قبر باندې ورپروزمه. بعضې خلک پخپو پرېوتل کوي، نو قبر له پخپو مه پروزه. او بعضې خلک د قبر په دې سینه باندې ګوته کېږي،
دا په حدیثو کې نشو دام مکوا دغه طریقه ده چې اول مړی ته مخامخ شه قبلې ته شاکه سلام وکا او سلام نه پس بسم الله وعلى ملت رسول الله او بیا د قرآن شریف تلاوت وکړه چې څونه تعالی الله توفیق درکړي او بیا دعا وکړه ځان ته مو ټول عالم ته دعا وکړه الله یې قبلای دغسې به تعالی ثواب درکړي او د قبر کاڼي په ځان مه مږه او د قبر خاورې په ځان مه مږه ځان ته هم دعا کوه مړي ته هم دعا کوه دا د مسلمان په مسلمان حق دی یو مسلمان که تا نه څه مشوره وغوښتله نو صحیح مشوره وله ورکه دام د مسلمان حق دی فرض که یو مسلمان دی او ما ته وایي چې یو کور اخلمه ستاسو د محله کې یو کور علم د دې فلاني نه څنګه دی ویې اخلمه ښه دی ما نه مشوره غواړي نو ما چې دې کور ته وکتل نو دا کور ډېر ښکلی زما ځان له خوښ شو نو زه درته یم چې نه ګورې دا وانخلې دا خو ډېر بېکاره کور دا ډېر خراب دی او فلاني 2 روپۍ نه ګورې دا خو د اور په بیه دی ویې نه خلې نو زړه مې وله تور کتې د دې کوره او بیا په خپله ورغلم چې فلاني دا کور که خرڅی نو مال یې راکړه نو نه هغه ویې زه واخله نو مال یې راکړه نو هغه سړي ما نه مشوره غوښته چې کور څنګه یې ویلم او که نه والم ما پکې ځان له کار وویسته هغه ته مې دا ډېر خراب دی ډېر ښکلی کور خو ما ورته ډېر خراب دی ویللی نو هغه مې ته د هغه مې نفرت پیدا کړ نور مې ځان له واغېست دا ما خیانت وکړ چې ښکلی دی خو بس سړي ته به هم ښکلی کور دې واخله که هغه سره تعاون کولی شم نو به کم تعاون په کار دی چې وکړمه چې راځه چې ورچو خبره به ورسره وکړو کور ډېر مزېدار دی واخله نو مزیدار دی خو ما ولته نفرت پیدا کنو دا می خیانت وکړو نو دا کار غلط دی چې ښکلی کور دی وته چې ښکلی داسې به طور مثال مې وي هره سودا چې وي نو که تا ته پکې خوبي معلومه وي نو ورته خوبي بیان کا که تا ته واقعي پکې نقصان معلوم وي نو نقصان ورته بیان کا داسې د ورکړې راکړې خبرې فلاني کور کې یو ماشومه ده نو خپل زوی لی غواړم نو تا سره خو نږدې تا ته به معلوم وي نو څنګه خلک دي نو ما چې ته مخکې خیال نه وکړ اوس مې خیال شو چې دا خو ښه ده په چې ده لی غواړم نو خپل زوی لی ولې نه غواړم نو بدې ردې مې شروع کړې چې ګوره پام کوه چې نوم یې وانلې او بیا په خپله ورغلم ما ته چې منګ لی راکړه دا کار غلط دی دا خیانت دی دوکه ده نو کله یو مسلمان چې د مشوره غوښتله نو صحیح مشوره ولا ورکا واقعي که غلطۍ پکې و نو هغه غلطۍ ورته وښیه دا غیبت کې نه راځي چې ګوره فلاني نقصان پکې وی وروسته به خفې مشوره د مسلمان حق دی دارنګ مسلمان کې څه پېښه شول او دعوت یې درکه غم خادیده یا اسی دعوت درک نو دا دعوت قبلول دا سنت طریقه رو داری مسلمان پا مسلمان حق دے دا دعوتونم عجیبه دی دا واده دعوت نو ټول شپه او ټول ورځ سو هفته بشمیر ډمتوب پکې وشي نیکان او بزرگان بم راغواړي هغې ته وي صاحب ګوره ته به راځې بې ستا د دوا نه کېږي نه ښه ته به دوا له راځې او فوجي بینډ بم پکې هغه سات هم غږېږي مولوي صاحب دوا پې وکړه چې دا بینډ هم خوند وکړي دا مولوي صاحب څه کار دی چې دې بینډ ته دله دوا کوي به څه وایي چې دا د خدای زیات کړي دا خو شیطاني حرکت دی شیطاني اواز دی خدای دې ختم کړي مسلمانان دې ته خدای خلاص کړي د دې نه نو دا ناروا کارونه په مجلس کې نه کې چې دعوت کې نو هغې کې به د نیکۍ خبرې وي چې په کم مجلس کې دا ناروا کارونه کېږي نو هغې ته خواص دې نه ځي خواص به وله نه ځي خواص سابق صاحب دې وله نه ځي خو خاص سړی دی د شپې نه په کار څه خرابې وشو سابق صاحب دی ولا نه عوام کې ولا ځینې لار دي شي ولا او که بیا د دې طعام په دې مجلس کې خراب کارونه کېدل نو عوام مې ورله نه ځي
عوام دې ور لزینا. دعوت قبل اول سنت طریقه ده، بیا دغه ته خوراک کول دا لازمي نه دي. فرض کې یو بنده دی دعوت یې چاله ورکړه چې مال راشه، واده دی یا غم دی یا خادي ده یا اصل پروګرام دی راشه ورشه، دا ورتلل چې نو دا تا حق ادا که. اوس خوراک کې یا نه کې دا ستا خپله خوښه ده چې د هغوی په زړه ښه کېږي او تاله خوراک مناسب وي نو وکړه خوراک. که ستا روژه وه ورته زه به دعا وکړم درته زما روژه ده. یو نیک مجلس وي په هغې کې دعوت درکړی شو او ستا روژه د نفلي او ته زه خو خوراک نه کوم زما روژه ده، نه کوربه وایي چېره ما خو دومره انتظام تا لپاره کړی دی او ته خوراک نه کوې. زه خفه کېږم. نو چې کوربه خفه کېږي نو دا میلمه د خپله نفلي روژه ماته کي او خوراک دې وکړي. او د دې نفلي روژې په ماتولو به د څه ثواب وشي؟ وایي د مسلمان زړه دې خوشحاله که نو د 1000 روژو ثواب په الله درکوي. 1000 روژې. خو د دې روژې به بیا قضا راوړې نو چې قضا دې راوړه نو د 200 روژو ثواب دې پې وشو. د مسلمان د زړه خیال وساته. دل به دستا ورکه حج اکبر است، از 1000 کعبه یک دل بهتر است. د مسلمان زړه لاس کې واخله چې د مسلمان زړه دې خوشحاله که نو دا یو زړه د 1000 کعبو نه بهتر دی. او که د کوربه روژه وه او میلمه ته خوراک کې هغه ته چې ته نه خورې زه هم نه خورم، نه میزبان کوربه زما خو روژه ده ته میلمه نو ما خو تاله چای ډوډۍ ده رارسي ته واله نه زه خفه کېږم ما سره به خوراک کې. نو دې کوربه د میلمه خاطره کو روژه ماته کړه دقسې د 1000 روژو ثواب دلم الله ورکوي. خو بیا به روژه نیسې چې بیا دې روژه دوباره اونیوه قضا دې راوړه د 2000 روژو ثواب دې پکې وشو. نو دا د مسلمان په مسلمان باندې یو بل سره حقونه دي چې د دې حقونو خیال ساتئ نو ستاسو ورورولي به ډېره قوي او مضبوطه وي. ستاسو به اتفاق وي چې کله اتفاقي نو د الله لاس د رحمت ستاسو په سر د پاسه وي. تاسو به چېرې هم خفه نه شئ، چېرې به هم ذلیل نه شئ. او که یو بل سره اختلافات نو په دې اختلافاتو ستاسو زور او قوت به ختم شي. الله پاک د ټول مسلمانان یو موټی کې اتفاق دی الله پاک ورکی، د دین د خدمت د پاره ټول الله یو کی او د دین توفیق دی الله ټول ته نصیب کی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمة. والضحى رأس الريز لمن بين اليدي والضحى رأس الريز لمن بين اليدي زلف طافت على الريز لمن بين اليدي زلف طافت على الريز لمن بين اليدي والضحى رأس الريز لمن بين اليدي والضحى رأس الريز لمن بين اليدي زلف طافت على الريز لمن بين اليدي زلف طافت على الريز لمن بين اليدي والضحى رأس الريز لمن بين اليدي زلف والولري حسن كذا بعد دير يا زلفت والولري حسن كذا بعد دير طول انبیاء کے خدا گلچے اعلیٰ دے ڈیر طول انبیاء کے خدا گلچے اعلیٰ دے ڈیر شنگوں بچاندار لری زلمے پہ بیل لے دے شنگوں بچاندار لری زلمے پہ بیل لے دے زلپے تار پتار لری زلمے پہ بیل لے دے والضحى رأس لری زلمے پہ بیل لے دے والضحى رأس لری زلمے پہ بیل لے دے ساعجبا خندوی حل کچیز ورشما
یساجبا خوندوی هلته چې زور شما ویجار پلاس ولاړ درکې نوکر شما ویجار پلاس ولاړ درکې نوکر شما ویجار پلاس ولاړ درکې نوکر شما ډېر ښکلی دربار لري زړه مې پې بایللی دی ډېر ښکلی دربار لري زړه مې پې بایللی دی زلفې تار په تار لري زړه مې پې بایللی دی زلفې تار په تار لري زړه مې پې بایللی دی والضحى رخصار لري زړه مې پې بایللی دی کاش چې مدینې کې مې کور وطن او کلی وی یا کاش مدینه کې مې کور وطن او کلی وی دغه زندگی به مو څه بې حده ښکلې وي دغه زندگی به مو څه بې حده ښکلې وي دغه زندگی به مو څه بې حده ښکلې وي ښایسته مدینه ښار لري زړه مې پې بایللی دی زلفې تار په تار لري زړه مې پې بایللی دی زلفې تار په تار لري زړه مې پې بایللی دی والضحى رخصار لري زړه مې پې بایللی دی ستا ښکلی حرم نبي شپه ورځ یادو مزه یا ستا ښکلی حرم نبي شپه ورځ یادو مزه بس دغه یادونو کې شپې ورځ تېرو مزه بس دغه یادونو کې شپې ورځ تېرو مزه بس دغه یادونو کې شپې ورځ تېرو مزه څه عجب بار لري زړه مې پې بایللی دی څه عجب بار لري زړه مې پې بایللی دی زلفې تار په تار لري زړه مې پې بایللی دی والضحى رخصار لري زړه مې پې بایللی دی دا عمر حیات به دې لیکي صفتونه تله دا عمر حیات بدی لکی صفتنا تلا مینا کی محبوب استا وائی بناتنا تلا مینا کی محبوب استا وائی بناتنا تل تماد دیدار لری زلمی پہ بیللی دے تماد دیدار لری زلمی پہ بیللی دے زلف تار پتا لری زلمی پہ بیللی دے زلف تار پتا لری زلمی پہ بیللی دے والضحى رخصار لری زلمی پہ بیللی دے والضحى رخصار لری زلمی پہ بیللی دے زلف تار پتا لری زلمی پہ بیللی دے والضحى رخصار لری زلمی پہ بیللی دے والضحى رخصار لری زلمی پہ بیللی دے یا رحیم رحمان پزړه دامي ارمانونه دي غواړم دیدار د پاک رسول زمي سوالونه دي یا رحیم رحمان پزړه دامي ارمانونه دي غواړم دیدار د پاک رسول زمي سوالونه دي یا رحیم رحمان کمی او ظالمو لیدلو ارمانونه دي نشته نور پزړه کې می خالق دار زونه دي یا رحیم رحمان پزړه دامي ارمانونه دي غواړم دیدار د پاک رسول زمي سوالونه دي یا رحیم رحمان کاشي خادم یې دا روزي دي ارمانونه دي کل مدینه کې ربا ستا